هیواد ته راستنیدونکو افغانانو لپاره د خاص کونړ ولسوالۍ کې په 304 جریبه ځمکې د کور او ښار جوړولو وزارت له لوري د 382 نمرو د ښارګوټي پلان جوړ او څه موده وړاندې یې د ریاست الوزرا اداري مرستیال او نورو لوړپوړو چارواکو له لوري چارې پرانیستل شوې. همدغه ښارګوټي کې د لومړي ځل لپاره د سړکونو پرغونه او د پاکو اوبو په چمتو کولو عملي کار پیل شو. الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته د دې توفیق راکړي چې د خپلو دغو ورونو په واقعي ډول باندې چې څونه په موږ تاسې باندې شرعي حق جوړیږي او د ورورګلوي حق جوړیږي هغه حق ادا کړو. که مسؤلین یو، که عوام یو، که مجاهدین یو، ټولو ته د الله پاک د دې توفیق ورکړي چې خپلو مهاجرینو سره پوره همکاري وکړو او دوی ته ښه راغلاست ووایو او دوی سره چې څونه مو وسه کېږي هغونه همکاري وکړو. کونړ کې د کور او ښار جوړولو او نورو ښکیلو ادارو مسؤلین ډاډ ورکوي چې د دې ښارګوټي رغونه یې له سړکونو جوړېدو پیل کړه او هیواد ته راستانه شوو کورنیو ته به هم د نمرو په ویش پیل وکړي. څه پکې عمومي سړکونه دي، څه پکې فرعي دي او څه پکې حلقوي سړکونه دي او د هغې سره سره یو دوه د اوبو څاګانې چې هغه هم دلته چې کوم مهاجرین رونه راځي د هغې ته موږ توضیح د نمرو کوو. نو د اوبو ته اشد ضرورت دی، د ضرورت په اساس باندې موږ فی الحال یو دوه څاګانې او دغه ابتدایي سړکونه دغه په نظر کې نیول دي. انشاءالله په دغې باندې به کار کوو. کوشش دا کوي امارات چې د څومره د دوی وس توان کېږي څوک پرې نږدي که په خپل ملک کې د دوی دغه خپل ولایت کې د خپل هغه پاتې نشي پیدا نشي ورته د ښارګوټي ځمکې او نمرې ورته برابرې نشي نو انشاءالله بل ولایت ته به هم انتقالوي. دا به انشاءالله ډېره یو ښه نتیجه ورکړي او ډېر ښه کار دی. هغه ورونو ته چې مهاجر دي او هغې په خیر راشي د خیره دغه ځایګنې ورته ټول د دې دپاره یو ښه ذریعه وګرځي او د دې وطن د آبادۍ دپاره انشاءالله خپل وطن دی زموږ چې وطن هم آباد شي. د ولایتي مسؤلینو په خبره په نورو اړونده ولسوالیو کې یې هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو د استوګنې لپاره د نورو ښارګوټو تابعوې هم نیولې دي.